مالا سار چا میسیج راوست مولوی صاحب ما یوه انجلۍ وغوښته عیسایي انجلۍ و مسلمانه مې که ومې غوښتله ښه بیا ول چې ومې غوښتله بس بیا کال دوه راسره وه دوه بچیان چې پیدا سو بېرته ولاړه وغورځېدله لاهور له ولاړه بس بېرته عیسایي سوه څه چم وکړه لاره راوښه ما ورته وویل مال بس ټیک ده صحیح ده نو اوس دوله بچیان څه په وکړم مال به د ځانه سره که کله کله ملاقات ورپرېښولی سي حضرت عمر فاروق څونه عجبه لو کان بعد النبي لکان عمر بن خطاب که نبي وایي هغه به دی وایي داسې د حکمت ډکه خبره حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه د یو یهودي نجلۍ سره واده وکړ واده چې وکړي ورته ویلی ول دا بیا حضرت عمر فاروق چې خبر سو خط یې ورواستو ته به دی وکړي د نجلۍ به طلاق کړي حضرت حذیفه خط له راواستو رضی الله عنه ول ولې حضرت د یهودیې سره اهل کتاب دی الله فرمایي نکاح ورسره کولی سي حرام دی د بیرته خط ورواستو نه نه زه دا نه وایم چې دا حرام دی دا به دا زموږ ځوانان د یهودو نصاراو د انجونو په عرضي ښایست مبتلا سي دوکه سي زموږ د مسلمانانو انجونې به پاتې دوی به د کافرانو انجونې غواړي نو د دې څه یو لویه فتنه چې د هغه جوړېږي لهذا ته به دا ښځه طلاق کړي دا 1400 کاله مخکې ولته به دا نه کوي ټیک ده یهودي او د نصرانۍ سره واده جایزه دی اهل کتاب دی که اهل کتاب یې شرط دا دی چې یې بیا جایزه دی حضرت عمر فاروق ولې یا نه بیا کوي زموږ د مسلمانانو انجونې بیا څوک غواړي د کافرانو د انجونو په لالچ کې به راسي د دې د ښایست په لالچ کې به راسي زموږ انجونې بیا څوک غواړي لویه فتنه ځینې جوړېږي لهذا د نجلۍ به ایله کړي او بیا نجلۍ طلاق وکړه زموږ هغې کله کله او بل میسیج هم راکړی مولوي صاحب ما د یو نجلۍ سره کوزده وکړه مولوي صاحب نکاح راواچو 40 کسان موجود وو کوزده چې مو وکړه یو هفته بعد بیا نجلۍ ولاړه وغورځېده بار ملک ولاړه او چې زه په خبر شم 2 کاله کېږي هلته د بل چا سره واده کړی ښځه د ده ده واده یې د بل چا سره اوس کړی چې په کالجو په یونیورسټیو په بسانو په چاپینګ سنټرو کې سره غواړئ و دغه ځای ته بیا انتظار کوئ چې ستا پلار تا ته ویل چې زویه دا ډېره ښه نجلۍ ده ښه پلارداره خاندانه کور یې زه یې پېژنم پروا نه لري دغه به ورته یا درځم لاله دې بوځم هغه ویل جایزه ده تم ستا هم وخت پردی دې هم وخت پردی بیا راسه دا ځای لره نکاح به ورسره وکړې حلاله نکاح دا به درسه وغورځي په بار ملک کې به بل میړه کړی تاله به هل راواستې څه چم کوې طلاق یې مې کوې نه طلاق یې ول اوس څه چم وکړم ما نو اوس که ته مشوره لرئ ورې کوي دا حضرت عمر فاروق پرېدۍ نجونې غواړئ په ښایست یې خطاوځئ بیا چې نجلۍ بازار له راغلې نه ماشاءالله چې ویې ګورې پلار بیا رخشه چلوي پلار بیا د سبزۍ ریړۍ چلوي پلار بیا یو ځای چوکیداري پلار بیا د رخشو د مزداو مبلیل بدلوي دی د دا خیال چې بابا بیا هم دغه ښایسته وي اوی سورج بعد درک معلوم چې بیا نو مولوي صاحب ته یو لاره راوښیه حضرت عمر فاروق دا مزاج نه 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 اجازه نشته ورکه طلاق ورکه موږ څونه ډېرو یارانو شیګانو نجونې وغوښتلې د عقل د خوا خلاص و ده ما په ماله کې مې وخت داسې تېر شو 4-5 ځوانان وغوښتل خیر بیا په هغه وخت 10 کاله مخکې بیا ما 4 جمعې تقریر وکړ چې زه هغه 4 سرو طلاق کړی ورسې هزارګۍ نجلۍ په رخشه کې پیدا کړې په میسجانو د فیسبوک باندې څه زورور کور والای د فیسبوک چې ستا یاره سونه ستا فکر دی هغه ته پر پیښ شوې په خدای قسم 40 نورم لري 40 نورم لري حضرت عمر فاروق نه 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 اجازه نشته